ای وی واه 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 ډېر ښه استاد جي. سلامونه قدرمنو، صابر جان یم. دې وخت کې په ګورنمنټ پرایمري سکول سولزي پایان او دې ته د پیرانو سکول ویلو. دې کې ما سبق ویلی دی. دې ته مو دننه بوځم او کیدای شي چې دې کې ډېرو خلکو سبق ویلی وي. دې سکول ته مو دننه بوځم، خو پهله درته د بهر دا بلډینګ لږ ښایم. دا تاسو وګورئ، دا د پیرانو سکول دی او د بهر به بیا راوځو. خیر خو دننه لږ ورځو، ښه دننه ورځو او د استادانو سره به هم میلو شو. دې کې زمونږ کوم استادان دي هغوی سره به سلام کلام هم وکړو. نو سکول ته دننه ورځو. قدرمنو دا پیرانو سکول دی. هغه وخت کې پکې دا بلډینګ داسې نو دا چې دلته چې کوم تاسو دا سکول وینئ نو په دې کې ډېر لوی بدلون هم راغلی دی. وایي چې یاره په دې کې دا کم د ماشومانو دپاره د جولې وغیره لګېدلي. دلته دا چې کوم دا د پیرانو جومات دی، دا مخامخ دلته مخکې دا کچه اوس دا پوخ شوی دی. دلته چې کوم دی نو دغه د هیډ ماسټر دفتر او بل کې دا یو کلاس هم و، د 5م کلاس و زما په خیال چې دا، او تر اوسه پورې اوس هم د 5م کلاس دی. په دې کې به د 5م کلاس هلکان ناست او مونږ پکې هم ناست و. ډېره مزه به وهي او ډېرو خلکو ته به د دې سیس چې کوم دی اندازو شي. لږ د کلاس ته دننه هم ورځو او دا استاد پکې لګیا دی او دا چې کوم دی نو د 5م کلاس و. دلته به مونږ هغه وخت کې دا بورډ نو ښه، هغه وخت کې قدرمنو دلته به تور بورډ و، په هغې باندې موږ ته په چاک لیکل کول. خو اوس چې کوم دی نو ترقي شوې ده د خیره سره. زمونږ کلاس داسې به ونه، زمونږ کلاس په ډېر زه به دا ووایم چې په هغې کې به جالې وي، خو دا اوس الحمدلله ډېر زیات بدل شوی دی. تھینک یو استاد جي، مهرباني. دا چې کوم دی دا د هیډ ماسټر دفتر دی. دا تور بورډ چې کوم دی دا داسې بورډ به په هر یو کلاس کې و. خو اوس حکومت چې کوم دی دې لپاره ډېر زیات فیسیلیټي ورکړي دي او سکول ډېر زیات بدل کړی دی. دا هم د خوشحالۍ خبره ده. بل درته ښایم د 4م کلاس چې دی هغه هم چې کوم دی نو ډېر ښکلی دی، ډېر زبردست دی. اوس دا چې کوم دی د استاد پکې نشته، خو هلکان چې کوم دی سبق وایي او د دې که تاسو وګورئ دا بورډ چې دی نو هغه هم ډېر ښکلی دی او دلته ماشومان هم سبق وایي لګیا دي. او مخکې به دا بورډونه، خو اوس ورته بورډونه بدل کړي دي دغسې دي. نو ټول سکول درته ښایم په دې کې به مونږ سبق ویلو. دا زمونږ 4م کلاس و. بوځم نو څه وخت کې دا چې کوم دغه د ګنډتارې اوس لګېدلي دا ډېر ښکته و او دا ګنډتارې به مخکې نه وي، خو اوس چې کوم دی ګنډتارې لګېدلي دې وجه دا ده چې اوس د سکول سیفټي دې ډېره زیاته کوي. دا 2م کلاس و. په دې کلاس کې به اکثر سید ولی استاد او الحمدلله ثم الحمدلله چې سید ولی استاد پکې نن هم موجود دی. نو سید ولی استاد ته به استاد جي اجازت دی. السلام علیکم استاد جي څنګه یې؟ قدرمنو دا د 2م کلاس سټوډنټان دي او استاد جي پکې هم موجود دی. استاد جي اول خو لږ شانتې کبار رالی نو ډېر زیات بخي. استاد جي سلامونه مې واخله. وعلیکم السلام. ډېر شاګردان به داسې وي چې هغوی به تاسو ګوري دې وخت کې. نو استاد جي زه هم ستاسو شاګرد وم او تر اوسه پورې زه شاګرد یم. ماشاءالله. او یو دا چې بدلېږي نه، د دې راز څه دی؟ دا راز راته ووایه استاد جي. بس الحمدلله زموږ دا پیشه داسې ده چې کدی ته وګورو دا پیغمبرانه پیشه ده او الحمدلله بس د دې برکات دي. ماشومانو سره زموږ چې کوم دی هغه محنت دی صحیح او دا یو عبادت دی الحمدلله چې مونږ الله پاک باندې داسې لرلي یو ساتلي یو. صحیح. استاد جي یو تپوس درنه بل کومه، د اوس شاګردانو کې او د هغه وخت شاګردانو کې فرق شته؟ یاره فرق پکې ډېر دی. ښه مخکینی شاګردان چې نو هغه ډېر فرمانبردار وو، ډېر حیادار وو او چې کوم دی نو د استادانو خبره به ډېر قدر به کولو، ډېر عزت به کولو. صحیح. او خبره به چې کوم د استادانو منله چې استاد ورته څه کار ورکړو نو هغه به فوراً هغه یې کولو، هغې سره به یو احساس و. مور او پلار ته به څه پیغام ورکوي؟ مور او پلار چې کوم دی کې هم کردار دی
ځکه چې دا وجه همدا ده چې مور پلار د دې شي نه ځان غافله کړی دی صحیح د ماشوم د تربیت نه چې کوم دی که نه جی 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 څنګه چې راځي چې د مور چې کوم دی هغې دا پیله درسګاه د ماشوم دپاره چونکې هغې کې انتهایي کمې دی او د هغې د وجې نه چې کوم دی مونږ هم چې کوم دی ماشومان راشي نو هغه کمې مونږ نشو پوره کولی صحیح لږ زوړ وخت را تازه کومه او په دې بورډ باندې راته ABC لږ ولیکه او چاک به وي جي ها بس په دې بورډ باندې راته ولیکه او چې څنګه به تاسو مونږ ته لیکله هغسې راته ولیکه استاد جي او جي او جي او آها صحیح داسې به مو لاینونه ووال که نه او جي او نو بیا به ماشومانو ته واه 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 ډېر ښه استاد جي بس استاد جي بس 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 ډېر زبردست استاد جي وخت راته رایاد شو ډېر ښایسته وخت و جي ډېر ښکلی وخت ماشومانو ډېره زیاته مینه به استادانو سره والله انتهایي صحیح د استادانو به مینه هسې وي یا خو څه خبره نه ده که نه په دې ټایم چې کوم دی نو د هغه روان وي دا مینه چالو وي د ماشومانو صحیح صحیح هغه ماشومان چې کته ته ډېره زیاته مینه بیا د استاد به انتهایي قدر عزت کوي استاد جي تاسو ته په خپلو شاګردانو کې داسې شاګرد یاد دی چې هغه قابل یا ډېر روانو یاره روان هم پکې وي قابل هم پکې وي او الحمدلله ډېر زموږ پکې داسې شاګردان دي چې هغه موجوده وخت کې چې وګورو که نه زموږ د سټارټ نه موږ سره داخله اخیستې ده هغې سپېشلایزېشن وکړو میډیکل کې الحمدلله ډبل سپېشلایزېشن کې اوس یو شاګرد روان دی میډیکل کې ډاکټر دی BBS زموږ یو شاګرد دی چې کوم دی هغه انجینیرینګ کړی دی الحمدلله همدلته سبق ویلی دی زموږ په سټوډنټانو کې الحمدلله پروفیسران هم شته دي صحیح کلا پکې شته الحمدلله زموږ پکې ماشومان ډېر ښه ماشومان دي پکې چې موږ یې وګورو او هغه چې کوم دی موږ ورته ډېر زیات خوشحالي کوو صحیح موږ فخر کوو چې الحمدلله دا زموږ ماشوم دی موږ سره سبق ویلی دی موږ د هغې ذکر کوو د خلکو مخکې صحیح عدنان را سره وختي رابطه کوله هغه بهر دی د دې پیران اوسېدونکي عدنان زیشان رور دی نو ما دې سید ولی استاد باندې سپیشل سلام وایم وعلیکم السلام وختي را سره خبرې هغه هلته په بینک کې نوکري کوي بهر واه 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 او استاد جي زموږ وخت کې خو تورې کپړې وي د دې ماشومان اوس دا شنې کپړې لوی بدلون پکې دا هم راغلی دی نو بس موږ خو داسې کار دی چې دلته کې زموږ موجوده وخت کې چې کوم دي سرکاري ماشومان په دې احساسي کمترۍ کې مبتلا دي یا زموږ دا لباس چې کوم دی نو دا یو داسې لباس دی چې خلک یې نه خوښوي که نه صحیح ماشوم پکې ښایسته نه ښکاري دې د وجې نه چې کوم دی زموږ افسران بالا چې کوم دی نو دا موږ ته یو آپشن راکړو چې یاره تاسو د هر سکول دی ورکړی ګورمنټ تاسو د دې دا یونیفارم چې کول غواړئ وایټ کول غواړئ یا مطلب چې دا کوم کلر کې دي راغلي دي بلو کې دی کلر پکې بل هم دی بیا موږ د ماشومانو دپاره دا کلر خوښ کړو موږ دې کې به دا چې مطلب یو کمپټیشن هم دی نو دې به انشاءالله چې دی نو دا ماشومان به ډېر ښکلي چې کوم دی ښکاري په دې کې به دې خوشحاله وي د نورو ماشومان ته چې ګوري لکه د هغې یونیفارم ته وګوري خپل یونیفارم ته وګوري نو هغه احساس کمتري به ختمه شي صحیح صحیح شوق به چې کوم دی انشاءالله راځي مهرباني استاد جي ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه قدرمنو دا سید ولی استاد دی او دا سید ولی استاد چې کوم دی دا زما داسې استاد و چې موږ ته ډېر څه ښوولي دي او د بمبو چې کوم دلته به مخکې یو داسې یو لښتې غونته و هغې کې به بمبې لګېدلې وې او هغې دپاره چې کوم دی یو ډیګی جوړه شوې وه اوس خو پکې ټیک ټاک ښه بمبې لګېدلې واشرومونه ښه ټیک ټاک جوړ دي او بله دا چې دلته جنډه وګورئ دا جنډه دلته به پکې دیزي کې به مونږ چې کوم دی اسمبلي داسې کول ډېره مزه به یې وځي او خدای پاک دی بس د استادان راته خوشحاله او آباد لري شاده او دا چې کوم دی هغه دیره ده چې په دې کې به مونږ لوبې کولې هغه وخت کې دا ټول ډاګونه و خو اوس چې کوم دی نو په دې کې که تاسو خیال وکړئ نو ټول قبرونه جوړ شوي دي او دا ډېرې ژورې وي دا ځایونه خو اوس چې کوم دی دا راډک شوي د دې قبرونو دپاره یې راډک کړي او په دې کې به مونږ برف پانی او دا سیزونه په دې کې مونږ کوله دغه لوبې یاره ډېر ښکلی وخت و یار والله چې ډېرو خلکو ته به داسې رایاد شوي او ډېرو خلکو ته به د دې چې کوم هغه یادونه دی به ورته رایاد شوي دا د پیرانو سکول شاده
دلته به ډېرو خلکو لوبې کړي، ډېرو خلکو به دلته یاره جګړې به ډېرو خلکو کړي. بله خبره ده چې دا لښتې پوخ نو، دا یو لښتې دا به چې کله زمونږ ریسس شو مونږ به هلته نه راغروال، د ګیټ نه به م راغروالو، دلته به رالو او دلته په دې کې ډېر کاڼي وو او مونږ به خپلې تختې چې کوم دي د ټول نه لومبې مونږ وایي چې څوک به دلته تختې دي اوبو ته رارسوي، نو دلته به مونږ تختې وینځلې. دا هغه لښتې دي او دا اوس پوخ شوی دی. وختونه چې کم دی نو بدلیږي او دیره چې کم دی نو ټوله ډاکه شوې ده، مړي ډېرو شو او الله پاک دې ټول مسلمانان چې کم دی وبخي. او قدرمنو تاسو ته مې دا یو ویډیو وړاندې کړه، امید ساتم چې خوښه شوي به مو وي، چې هر چېرته اوسئ الله هم خوشحاله ساته، تل بریالي اوسئ. تل وی الله په امان.